الرحمن الرحیم د چاربې د نوم په یو بل قسم باندې خبره کوو انشاءالله او موږ ورته ته پنځم قسم ووایو. نو د دې مخکې چې کومه موږ ویلې وه تېر اجلاس کې هغې کې مطلب په دوو مصرو مشتمله وه، خو مطلب هم کافیه هم ردیف نه وه او هم وزن به وه. دلته دی کې د دې مطلب چې کومه ده په څلورو مصرو باندې مشتمل وي. څو مصرو باندې؟ څلورو باندې. ټیک شوه؟ په دې څلورو مصرو کې به اولنۍ دوه مصره چې کوم دی پوه شي دا به په لنډ بهر کې وي یا وزن لنډ وي، او دواړه به چې کوم دی نو هم کافیه او هم ردیف به نه وي، غیر مرادف او کافیه به وي. ټیک شو؟ او درېیمه مصره چې کوم بیا لاندې چې کوم دی درېیمه مصره دی نو هغه به د دې مصرې په وزن کې یو په ډبل باندې وي، دې پسې بیا دې په وزن باندې بله وړه مصره راځي، خو دا دواړه مصرې به خپلو کې هم کافیې وي، او دا پاسنۍ دوی چې کوم دي دا به هم کافیه نه وي. ټیک شو؟ د دې مطلب په څلورو مصرو باندې مشتمله ده. څلور مصرې به دې په مطلب کې وي. اولنۍ دوه مصرې چې کوم دي دا به لنډې وي، خو دای کې به ردیف او کافیه نه وي او هم وزن به وي، هم وزن به وي او ردیف کافیه به پکې نه وي. درېیمه مصره به بیا په وزن کې دی یو په ډبل باندې وي، اوږده به وي، او څلورمه مصره به دې سره بیا په دغه وزن کې واړه تړلی شي. خو دا درېیمه او څلورمه مصره چې کومه درېیمه اوږده ده او څلورمه واړه ده، دا دواړه به خپلو کې هم کافیه وي. مثال درکړم تاسو په دې به پوه شئ شاید دومره ګرانه خبره نه ده. بیا به دې نه پس بند شروع شي. څه به شروع شي؟ بند. بند کې به اولنۍ درې مصرې دا به د مطلع د اولې د پاس مصرو په وزن باندې وي، په دغه باندې خو درې واړه به هم کافیه او هم ردیف وي، یا صرف هم کافیه کېدی شي، ردیف ضروري نه دی. دا د بند اوس بند مونږ وایو که نه، د بند اولنۍ او لنډې مصرې چې وي بند مطلب خو شوه که نه. بند چې مونږ تړو نو درې مصرې به مونږ اخلو، یو دوه درې، دا درې واړه به هم کافیه وي. څه شی به وي؟ هم کافیه به وي. ټیک شوه؟ په وزن کې به دا د دې اولنۍ دوو مصرو برابر وي. دې کې که د هر یوې د اولنۍ دوو مصرو کې چې د هر یوې سره برابر وي، وزن د دواړو برابر دی که نه، اول به دواړه وزن برابر ساتي که نه. دا په وزن کې د دې برابر وي او درې واړه به خپلو کې هم کافیه وي. ټیک شوه؟ بیا به دې په څلورمه اوږده مصره راځي، لکه څنګه چې هلته کې راغلی په مطلب کې راغلی ده. خو دا مصره چې کومه اوږده مونږ راولو دا به په کافیه کې د مطلع د اولې مصرې سره هم کافیه وي، دا دواړه به هم کافیه وي، او بیا به ورپسې د مطلع اوله مصره دلته کې تکراریږي. داسې به یو بند مکمل شي. دا بند مکمل نه دی خیال. بل بند کې بیا مونږ درې مصرې هم کافیه راولو، لکه څنګه دلته مونږ راوستي. ټیک ده؟ او څلورمه مصره چې کومه ده دا به د مطلع د درېیم مصرې په وزن کې برابره وي، خو په کافیه کې به د مطلع دویمه مصرې سره هم کافیه وي. او دویمه مصره دلته کې ورپسې بیا تکراریږي هم. ټیک شوه؟ او درېیم چې کوم دی پوه شو نو بیا به مونږ درې مصرې راواخلو، هم کافیه او هم ردیفه. ټیک ده که نه؟ او څلورمه مصره به مونږ بیا اوږده وتړو، خو دا څلورمه مصره به په کافیه کې د مطلع د دې مصرې سره هم کافیه، دواړه خاصې هم کافیې دي، او بیا به ورپسې دا مصره لاندې چې کوم ده دا به تکراریږي. یو بند اوس مکمل شو موږ سره چې د کومې مصرې سره هم قافیه شو هماغه اوس لاندې لیکلی کېږي. خبرې ته مو خیال دی؟ زه بیا بند لږ دغه کوم تاسو ته که نه، چې د بند اولنۍ حصه چې کومه ده درې مصرې به وي، دا په وزن کې د مطلع د پاسنۍ دوو مصرو برابر وي. وزن خاصې مغل څیز دی که نه، او بیا به دا درې واړه به هم کافیه وي. بیا به ورپسې اوږده مصره راغېښتلې کېږي، دا اوږده مصره به په کافیه کې د مطلع د اولې مصرې هم کافیه وي، او د مطلع اوله مصره به ده پسې ته تکرار شي. بیا به بله حصه شروع شي، بیا به درې مصرې مونږ لکه څنګه چې ته ماغېښته ده به هم کافیه مونږ واخلو. بیا به مونږ څلورمه مصره اوږده واخلو، خو دا څلورمه مصره به په کافیه کې د مطلع دویمې مصرې سره هم کافیه وي. بیا به دویمه مصره مونږ دلته چې کوم دی پسې تکرار کړو. بیا به مونږ بله حصه واخلو، دی درې مصرې به واخلو، درې واړه به خپلو کې هم کافیه وي. بیا به څلورمه مصره مونږ دې پسې ولګوو
او دا څلورمه مصرع په قافیه کې د مطلع د درېم یا د څلورمې مصرع د همدغه هم قافیه دي د دې قافیه ګڼو او بیا په دې پسې دا مصرع تکراریږي یو بند مکمل شو یو داسې به هر بند چې مونږ کوو زموږ طریقه به ورسره همدغه یو وي په خبره پوهېږئ تاسو که نه پوهېږئ تاسو زه لیکلي فارم کې یو بند دغه کومه تاسو بیا په دې باندې په خپله ورسئ دومره لویه خبره نه ده دا به زه مې ټوکم دا لګوي څه خوښ هم ده مېټاوې کومه ښه تاسو ته زه یو د دې مطلع څنګه دا مطلع ده که نه دا مطلع او دغه کومه د مینې سره شراب د مینې سره شراب ساقي راوړه جامونه دا د مطلع اولنۍ دوه مصرع شوي په وزن کې برابرې دي خو هم قافیه نه دي ټیک شو بیا به دې پسې موږ درېیم مصرع دا کوو چې یو ځل کا پما نوش کړې ګوره یم درته په سوال یو ځل که په ما نوش کړې ګوره یم درته په سوال دا مصرع په وزن کې دې ډبل ده دا مصرع که مثلا 9 سېلابه ده دا 14 سېلابه ده که دا 6 سېلابه ده دا 12 سېلابه راځي بیا ورپسې دا به دې په ډبل وي او درېیمه مصرع پسې زه تږې د وصال اوس وګورئ تاسو دا درېیمه مصرع ده دا څلورمه ده دا دواړه خپلو کې هم سوال او وصال دا هم کافیه دا مطلع شوه ما تاسو ته ویلي وو که نه چې اولنۍ دوه مصرعې به په وزن کې برابرې وي او هم کافیه به نه وي دې پسې بیا اوږده یوه مصرع راوړلی شي هغې پسې بیا دې په وزن باندې دا بله مصرع راوړلی شي خو دا اوږده اخرنۍ درېیم مصرع او څلورمه دا به خپلو کې هم کافیه وي او په اسانۍ دواړه به هم کافیه نه وي دا مطلع شوه خبرې ته مو خیال دی اوس مونږ دې کې بند تړو د بندونو چې تاسو ما کرښه راکاږلې اوس به تاسو نور هم پوه شئ کرښې به مې ټوک کړئ ځکه چې داسې به ښه پوه شئ که نه بند به دلته نه شروع شو بند شروع شو فار اګزامپل دا بند شو ټیک شو یو ځل کړه پما نوشه ګوره دې وزن د مطلع د مصرع برابر دی د مینې سره شرابه یو ځل کړه پما نوشه هم وزن دي که نه دي هم وزن د بند مصرع شروع کوو وزن پې دې برابر دي ټیک شو یو شوه زړګی مې کوي جوش نوش جوش هم کافیه به یو همالته ویلو مخکې تاسو ته ذهن کې درلوده که نه او صدا مې کړه په ګوش په غوږ باندې مې اواز راوړه که نه نو اوس دا مصرع چې کومه بدله ده دا یوه تاسو چې ما ویلو دا به دې پسې راځي چې خو په قافیه کې به دا د مطلع د اولې مصرع برابرې وي ټیک شو په غم کې د صنم په ما تیریږي دا عذاب په غم کې د صنم په ما تیریږي دا عذاب ټیک شوه د دې قافیه برابر شوه ولې مصرع که نه دا به پسې د مینې سره شراب خیال هم دی ورته اوس به په همدې ترتیب باندې څه دلته کې کرښې وهم خیال دی چې دا نیمه دغه نه شي که نه بل دغه چې موږ کوو هغه به داسې وي چې په غم کې د صنمه په غم کې د صنمه د سترګو میزي نمه ټیک شو او وهلې نشم دمه درې واړه مصرعې په وزن کې دا ګوره د دې وزن له پاسه د مطلع د اولې دوه مصرع وزن ټول یو دی یو وزن به نه وي او دا به هم کافیه وي ټیک شوه اوس دې پسې موږ بیا اوږده مصرع تلو که نه زه
پروت یما بېدمه ځکه دي په ما غمونه ساکي ورګه دوی مصري هم کافي شو کنه شو دوی مصري هم کافي کنه ساکي راوړه جامونه خبره تم خیال دی عمده تکنیک بالکل تکنیک هم دغه دی صرف مصري دا مصرا کافیه به هغې ته توجه کې لګېږي اوس موږ سره اخرنۍ حصه چې دی کومه راځي هغه زه پروت یمه کاریږم ټیک شو دلبر پسې نولیږم او د حاله نه خبرېږم ټیک شو تر دې دا پرګو ټول ټکنیک دا عیسی دا ټول هم کافیه ترې راغلی رایې که نه اوس بیا اوږده مصره به راځي دا اوږده مصره به په کافیه کې دې مصرې په دغه کېږي پکې د خدای دپاره راشه لږ ښکاره کړه شینکې خال وصال د خدای دپاره راشه لږ ښکاره کړه شینکې خاله زه تږې د وصال دا اوس ټول یو بند شو دا عیسی او دا عیسی درې واړه دا یو بند شو اوس چې موږ بل بند شروع کوو نو همدغه طریقه به په هغې مې پلی کوو که دویم وي درېیم وي څلورم وي هغه ترتیب چې څومره بندونه موږ په چاربیته کې ځایول غواړو یا لیکل غواړو خو د بندونو د جوړولو طریقه به یې دغه وي اسانه خبره ده مطلب څلور مصري وي اولنۍ دوه مصرې به هم وزن وي هم کافیه به نه وي درېیمه مصره به د اولنۍ دوه مصرو په مقابله کې په وزن کې یو په دوه وي او څلورمه مصره به بیا د اولنیو دوه مصرو هم وزن وي خو دا درېیمه او څلورمه به هم کافیه وي درته سوال زه تږی د وصال سوال او وصال ټیک شوه دا مطلع شوه مطلع نه پس به مونږ هر دا کې درې مصرې به راواخلو هم کافیه وزن به د دې برابر وي هم کافیه څلورمه مصره به بیا مونږ دې پسې راګو مغه اوږده خو دا به په کافیه کې د اولې مصرې سره هم کافیه وي اوله مصره به استقرار بیا به مونږ درې مصرې هم کافیه راواخلو وزن به همدغه وي بس څلورمه اوږده مصره به وتړو خو څلورمه اوږده مصره مونږ به په کافیه کې دا د دویم مصرې هم کافیه وي او دویم مصره به پسې تکرار کړو او دریم دغه چې کومه حصه ده نو بیا مونږ درې مصرې راواخلو هم کافیه وزن خو کلیر دی داسې تاسو به دې پوه شوئ څلورمه اوږده مصره مونږ بیا دې پسې وتړو خو څلورمه اوږده مصره په کافیه کې د دې تابع وي هم کافیه به وي او دا مصره به پسې کې تکرار کړو نو یو بل مونږ سره داسې به بل شروع شي داسې به بل شروع شي اوس تپوس کولی شو یو منټ تاسو په دې دا راغله تپوس وکړئ بالکل تپوس وکړئ